مبارک حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دوه داسې ډلې چې هغه اوسه پورې ما نه یې لیدلې خو هغوی به جهنم له درومي یعنې د حضور علیه السلام مبارک زمانه کې هغه دوې ډلې نه وې حضور علیه السلام مبارک وفرمیل چې دا به ما نه بعد را درومي مسلمانانو کې دوې ډلې دا به د جهنم ډلې وي هغه به جهنم له درومي یو هغه خلک چې د هغوی سره به داسې د غوږانو د لکې په شان د لختې وي او په هغې باندې به خلک وهي او دویم نمبر هغه زنانه چې هغوی به کپړې اغوستې وي خو بیا به هم بربنډې وي نو حدیث مبارک کې دا دوه قسمه خلک ذکر شول چې دا به جهنم له درومي اوس مصداق د حدیث مبارک څوک دي نو دې نه مراد هر ظالم هم کیدی شي چې هغه په ماتحت باندې ظلم کوي لکه دا حکمرانان شول چې دا په لاندې خلکو باندې ظلمونه کوي نو حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې دا به د قیامت ورځ باندې الله جل جلاله جهنم له بوځي عام مشارحینو لیکلي چې نن سبا زمانه کې دې نه مراد دا پولیس والی او دا ځکه چې دوی سره هم داسې نرۍ لختې وي او په هغې باندې دوی ظلم کوي دغه لختې په وجه باندې د خلکو نه ټکسونه اخلي او مختلف ذریعو ته دوی پیسې حاصلوي نو خو عام طور د حدیث مبارک کې هر هغه څوک را درومي چې هغه ظلم کوي او ماتح د هغه نه تنګ وي او دویم نمبر هغه زنانه چې هغوی کپړې داسې تنګې لنډې او داسې نرۍ کپړې اغوندي چې د هغې نه دوی بدن ښکاري حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې دا داسې زنانه دي چې دا کپړې او دا لباس په دغه نیت باندې اغوندي چې موږ ته سړي مایله شي او دوی په خپل هم سړو ته میله کیږي او دوی دا سرونه دا د هغه قوب د بوختې اوښ په شان دی وي دا سرونه یې هم داسې راغونډ کړي وي لکه څرنګې د اوښ هغه قوب وي دغه شان دوی دا سرونه داسې جوړ کړي وي نو حضور علیه السلام مبارک وفرمیل چې دوی خو به جنت لاس هم نه داخلیږي جنت هغه خوشبوی به هم دوی ته میلاو نه شي جنت هغه خوشبوی دا 100 کاله هغه فاصله کې هر انسان ته رسیږي یعنی هغه ته میلاویږي خو دوی دومره بدبخت خلک دي چې دوی ته به جنت هغه خوشبوی هم ونه رسیږي نو ځکه فرمایي